بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. نه افغانم و نه ترک و تتارم، چمنزادم و از یک شاخسارم. تمیزی رنگ و بو بر ما حرام است، که ما پرورده یک نوبهارم. د مجلس درنو حاضرینو، د هر څه نه مخکې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو. تاسې باور وکړئ چې تاسې په لیدو باندې مو زړونه خوشحاله کېږي، او تر ټولو زیاته د خوشحالۍ خبره چې موږ ورباندې فخر کوو هغه دا ده چې زه عمان هېواد ته تللی یم، هلته هم په متحده عربي اماراتو کې هم، په قطر کې هم، او په سعودي عربستان کې هم حکومتونه له افغانانو خوشحاله دي او هم یې ولسونه خوشحاله دي. اوس له موږ سره همدغه هېوادونه په همدې کار کوي چې څنګه زیاد افغانان د کار دپاره راسي دې هېوادو ته. شما مردم بودی که در همین کشورهای عربی همینطور زندگی را تیر کرده که الحمدلله امروز ما سر شما افتخار میکنیم. همدارنګه ورونو په دې هم خوشحاله یو چې الله تعالی په وطن باندې یوه داسې فضا راوسته، یو داسې دور راغی چې تصور یې چا نه سوی کولی چې دا افغانستان به له شماله تر جنوبه، له شرقه تر غربه، ټول افغانستان به د ټولو هېوادوالو دپاره کور وي، ټول به سره وروڼه وي. نن الحمدلله موږ تاسې وینو په همدې اختر کې په لسهاوو زره ځوانان مشران له جنوب نه شمال ته تللي، له شمال نه جنوب ته تللي. هېڅ تشویش نشته، جنګ نشته، خرابي نشته، تخریب نشته، قوم پرستي نشته، تنظیم پرستي نشته. دا د تاسې د دعاګانو برکت و، د تاسې د قوي ملاتړ برکت و چې الله تعالی داسې یو بهترین تحول راوست. څه وخت مخکې کابل ته د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړپوړی هیئت راغلی و، نو بیا په مجلس کې ما دا خبره ورته وکړه، ما تاسې باید د افغانستان درک کړئ، افغانستان وپېژنئ. ما ویل افغانستان د شوروي د خپل وخت یو ډېر لوی قوت و، 15 جمهوریتونه یې تر سینه لاندې کړي وو. افغانستان ته راغله، افغانستان یې کنټرول نه کړی شو، په افغانستان کې امنیت ټینګ نه کړی شو. بیا ما ورته وویل تاسې راغلسته، امریکایان واست، ناټو در سره وه، 40-50 هېوادونه معشرباڼې در سره وو، تاسې هم افغانستان کنټرول نه کړی شو، افغانستان کې امن را نه وست. آمریکایا گفتن که افغانستان بدون از حمایت مردم افغانستان هیچ قوت کنترل کردن نمیتونه. این حقیقت باید درک شود و این نظام تعامل شود. افغانستان اگر خدا نخواسته گدودی می آید، باز خوب مثل که علامه اقبال گفته که آسیا یک پیکر آب و گیل است، ملت افغان در آن پیکر دیل است. اگر در افغانستان بدامنی باشد، در افغانستان اختلافات باشد، باز تمام منطقه نارام میشه. نن ورونو الحمدلله د اسلامي امارت همدغه متوازن سیاست چې د سیمې د هېوادو سره هم ښې اړیکې غواړو، ګاونډیانو سره هم ښې اړیکې غواړو، نړیوالو سره هم ښې اړیکې غواړو. زموږ اړیکې الحمدلله هغه د نن تر 40 زیاتې استازولۍ، سفارتونه او کنسلګرۍ له موږ سره کار کوي. له هېوادونو سره مراشدت شه مرسته ولې ډېرېږي. دلې زموږ سفارت فعاله ده، کنسلګري هم فعاله ده،
اړیکې ورسپربلې کېږي. په کابل کې د سعودي سفارت فعاله ده. په زرهاو انسانانو ته د عمرې ویزې اجرا کړې چې تقریبا روزانه له کابله جدې ته پرواز شته، تیارې ډکې ځي او راځي. دا یو ښه پرمختګ. همدارنګه زموږ سفارت او کونسلګرۍ چې څومره یې وس کېږي د تاسو په خدمت کې دي. په تېرو درې نیمو کلو کې موږ 80,000 نوي پاسپورټونه توزیع کړي دي په سعودي کې، او 15,000 پورې هغو کسانو ته پاسپورټونه ورکړي دي چې د نورو هېوادو په پاسپورټو په سعودي ته راغلي وو او اوس یې هغه پاسپورټونه انتقال شو د هغه بل هېواد ته، افغاني پاسپورټ ته. بیا هم کوشش روان ده چې د دې هېواد له مسؤلینو سره په همدې خبرې روانې دي چې که د چا همدغه مشکل پاتې هغه هم ورته حل کړو انشاءالله تعالی. کوشش هم کړی، ملګرو ته هدایات ورکړي چې که په بندیخانو کې بندیان وي که هغو پوښتنه وشي، هغوی ته سهولت برابر شي، د خلاصون کوشش وشي، افغانستان ته د تللو لار ورته خلاصه شي، ورته هواره شي. په دې باندې هم الحمدلله کار شوی. په راتلونکي کې کوشش دا ده چې له نورو ادارو سره، خصوصا د احصایې له ملي ادارې سره په دې کار کوو چې تاسو ته د برقي تذکرو او د تثبیت هویت په ټولو برخو کې خدمات وړاندې شي. علاوه از این برادرانی که اینجا زندگی داره، اقتصاد داره، کاروبار داره، همه میفهمه که امروز در افغانستان زمینه خیلی خوب مساعد است برای کار کردن، برای سرمایه گذاری، برای فابریکه، برای زراعت، برای دیگر کارها و معدنیات و دیگر همه در خدمت شما هست. هر کس که با کشور خود برمیگرده آغوش وطن خود برایشان باز است. وطن نیاز داره و شما نیاز داره و الحمدلله به خاطر خوشحالی شما میگیم که پیشرفت‌های خیلی خوب شده، خیلی خوب شده. در تمام افغانستان چیزی که افغانستان را بدنام کرده بود اون مواد مخدر بود که 40 لک مردم افغانستان محتاج شده بود. افغانستان در عرصه تولید مواد مخدر به سطح جهان اول نمبر بود، ولی امروز الحمدلله مواد مخدر صفر شده. ما حکومت جدید امارت اسلامی افغانستان بیش از 120,000 معتادین تداوی کرده، برای اونها کسب و کار یاد میده تا که برای آینده به خانه خود به جامعه خدمت بکنه. یه هم پیشرفت خیلی خوب الحمدلله. تقریبا حدود 2000 فابریکه‌های نو در مختلف ولایات تأسیس شده. 3.5 سال پیش در ولایت هرات 120 فابریکه فعال بود، ولی امروز قریب به 1000 رسیده. یک تحول خیلی بزرگ. چند سال پیش اگر سر افغانستان کدام کشور رای خود مسدود میکرده، نرخ‌های اجناس دوچند میشد، ولی امروز هیچ تاثیر نداره. 3.5 سال پیش افغانستان چیزای عمده را که تولید میکرد، نمیفهم 37 قلم بود یا 38، ولی امروز به 140 قلم رسید که افغانستان خودکفاست، تولید خود دارد. پروژه های بزرگ آغاز شده، مثل پروژه تاپی که از ترکمنستان عملا شروع است. امروز راپورش شنیدم، امروز که وزیر صاحب معدن رفته بود دیدن میکرد، میگه 11 کیلومتر در خاک افغانستان لوله تاپی گاز در افغانستان داخل کارش انجام شده و دیگه جریان داره. همدارنگ کاسا 1000
چې د برق لویه پروژه ده چې د تاجکستان له خاورې به افغانستان ته داخلېږي، بیا په افغانستان تېرېږي، پاکستان ته به ځي. په دې پروژه باندې الحمدلله پرمختګ شوی ده او عملي چارې شروع دي. همداسې کوشش روان ده چې افغانستان له شمال و جنوب د اورګاډي له لارې مسله ونښلي. دا یو ډېر لوی کار ده چې اوس الحمدلله عملاً هیوادونو توافق کړی ده او کار کوي. له کابله تر کندهاره 480 کیلومتره سړک سره له پلونو سره له پلچکونو دا ټول جوړ شو او نن عملاً مسافر او تجاران ورباندې ځي او راځي. د قوشتېپې کانال غوندې یو لوی زراعتي کانال، دا ګورې وړه خبره نه ده چې له خپلو امکاناتو نه دومره یوه غټه پروژه عملي کېږي. له دې نه علاوه هم د زراعت په برخه کې هم د معدنیاتو په برخه کې په ډېر شفافیت سره کار روان ده. له نن نه 3.5-4 کاله مخکې د افغانستان 85% بودیجه هغه د خارجانو لخوا ورکول کېدله. نن د ما د تا 100% بودیجه له خپلو عوایدو نه له خپلو سرچینو نه جوړېږي. هغه کسان چې 20 کاله په افغانستان کې دوی واکمني وکړه د خارجانو په زور، د هغوی د تیارو د ټانګو په زور، او بیا چې کله امارت راغی ټولو ته عمومي عفو اعلان کړه. نن موږ دا ورته وایي چې خپل هیواد مه تخریبوئ، پرېږدئ دا ترخه زهر مه شیندئ، تخریبونه مه کوئ. د خپلو خواهشاتو د خپلو شخصي غوښتنو لپاره خو باید ملت په اور کې وانهچي. نو چې عفو هم وسوه، مشکلات هم حل شو، خونریزي هم پای ته ورسېدله، هیواد هم آزاد شو، خارجان هم ووتل، بیا په کوم دلیل څوک مخالفت کوي؟ آیا شرعي دلیل شته؟ عرفي دلیل شته؟ عقلي دلیل شته؟ په کوم دلیل؟ څه پېښه ده؟ دا کوئ چې پلاني نیمګړتیا ولسته یا پلاني نیمګړتیا ولسته، نو ته ماته د بشریت په تاریخ کې یو ټولنه راوښیه، یو نظام راوښیه، نن یې راوښیه چې هغه د مشکلاتو نه خلاص شي. همدا مشکلات به سره حل کوو، مشکلاتو ته به حل راباسو، یو بل ته به لاس ورکوو، د یو بل مرسته وکوو، د یو بل کمک وکوو. همین مسئولیت همه ما و شماست که چطور بتوانیم اگر بیرون از کشور باشیم یا در داخل چطور به وطن خود خیر برسانیم، چطور با هموطنای خود همکار شویم، چطور دستی مظلوم و بیچاره و بیوه و یتیمه بگیریم، سرش دست شفقت تیر کنیم. راهها باز است، رفتن و آمدن آسان شد، خیانت نیست، دزدی نیست، فساد نیست. از نگاه شریعت الحمدلله شراب نیست، زنا نیست، دیگه جنایات نیست، یکی همه کنترل شده و به هر طرف و هر کنج و کنار کشور هر کس رفته میتانه، خدمت کرده میتانه، تجارت کرده میتانه، سرمایه گذاری کرده میتانه، در زراعت و در مالداری کار کرده میتانه. چرا باید نکنیم؟ از این فرصت باید خوب استفاده بکنیم، شکر از این نعمت را ادا کنیم. ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم این عذابی لشدید. در این شک نیست که افغانستان در 45 سال گذشته تخریب شده، تماما اسلحه های ثقیل شرق و غرب در اونجا استعمال شده، حتی زراعت تخریب شده، حتی بین 20 سال گذشته مدارس و مساجد و کلینیک ها و بازارها بمبار شده. پس یک کشوری که 45 سال تخریب شده طبعا آبادیشان هم سالها میخواهد، ولی خوب شد که زمینه مساعد شد. امروز اگر شما به کابل بروید با صدها بلند منظر جور بشه. امروز با محصولات ما و شما مارکت پیدا شده. یکی امروز افغانی ثبات داره، این خوب ساده گپ نیست. معلوم است که اونجا تجارت هست، اونجا کاروبار هست، اونجا صادرات و واردات هست. همین فرصت است که
شما مردم میتونید که اونجا سرمایه گذاری بکنید. ما امیدوار هستیم که آینده ما و شما، تعلقات ما و شما، افغانستان و سعودی عربستان خیلی خوب و بهتر باشه، همچنان با امارات متحده عربی، همچنان با کشور عمان، همچنان با کشور قطر، همچنان با کشورهای دیگه عربی. امیدوار هستیم که مردم افغانستان در هر جایی که باشه ولی به قریه و خانه و وطن و ولسوالی و ولایت و کشور خود نظر داشته باشه. خوب شد که از نزدیک دیدیم. ما بعد از 25 سال به عربستان سعودی آمدیم و این هم یک تحول است و تلک الایام نداولها بین الناس. یک وقت همین مسئولین امارت بود که حق زندگی نداشت و امروز الحمدلله در تمام جهان روابط داره، سفرها داره و خداوند برش توفیق نصیب کنه. نور تاسو قیمتي وخت نه اخلم، فقط یو شی درته وایم چې کوشش کوئ له حالاتو نه خپل ځان په خپله خبروئ، د دوستانو، قریبانو، کورنۍ له لارې خبروئ، د دښمن تبلیغاتو ته غوږ مه نیسئ، د وطن حالات حقیقت نه ځان خبروئ چې هلته څنګه نظام ده، څنګه امن ده، څنګه عدل ده، څنګه برخورد ده، څنګه وضعیت ده. نه هغه پخوانۍ بدمعاشي شته، نه هغه ملک الطوایفي شته، نه هغه ګډوډي شته، نه هغه فساد شته. الله تعالی دې نور هم ښه کړي. الله تعالی هم قدرمن لره. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.